پل صراط پل براشي لاندې جهنم دی اغه جنت دی په دغه ورځ به درته پته ولګي چې د حافظ قرآن کم حیثیت کم مقام دی دا حافظان دا عالمان دوی ته به اعلانات وشي اين الائمه اين العلماء اين الفقهاء اين المؤذنون سشو عالمان سشو فقهاء کرام سشو امامان سشو د قرآن حافظان سشو د هغه خلک چې په مسجد کې به اذان خدمت کو دا ټول یو طرف ته شي او به حافظ قرآن الله دومره عزت ورګي چې دته به ویل شي مور پلار دی وغواړو نو مور پلار ته به الله د عزت جامي ورواچي د عزت تاجونه انور به مقابله نشي کولی او بیا به دی حافظ قرآن ته ویل شي د خپل کور خاندان لس کسان په چا چې جهنم واجب شوی دی تی شفاعتو کسان سره جنت ته بوزه دی به د خپل کور خاندان د لسو کسانو شفاعتو کی او بیا به د ته ویل شي اقرا ورتقي ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا قرآن ویو د جنت په درجو ورخیجه ستا اخري مقام هغه دی کله چې والناس ته ورسي بل روایت کې راځي چې بچی ته به ویل شي ته قرآن وایا پلار ته به ویل شي ته جنت په درجو ورخیجه ځکه د دې بچی نه حافظ قرآن تا جوړ کړي بچی نه چې حافظ او عالم جوړي په دې کې د مور پلار غټ کرداري دا مدرسې چې چرالېږي د مور پلار نه رالېږي او د بچی دا ټول خرچ برداشت کی د مور پلار برداشت کی د بچی په مدرسه کې دا مسافری او دا جدائی چې برداشت کی دا خو مور پلار قربانی ده نو حدیث کې راځي بچی ته به ویل شي ته قرآن وایا او پلار ته به ویل شي ته جنت په درجو ورخیجه ستا اخري مقام هغه دی کله چې ستا بچی والناس ته ورسي او چې بچی دی د عالم هم دی علم لوی نسبت دی علم رڼا ده علم هدایت دی نور دی د پیغمبرانو وراثت دی پیغمبر علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي ای الاعمال افضل لامتی زما د امت د پر افضل عمل کم یو دی چې هغه ته یو عمل نه رسی جبرائیل علیہ السلام فرمایل العلم عالمان دی جوړ شي علم ته یو عمل نه رسی د دین هر شوبه د علم محتاج ده ځکه علم د پیغمبرانو وراثت دی علم نور دی هدایت دی رڼا ده عالم دی جوړ شي ثم ایو یا جبريل اے جبريل یو کس خپل عالم نشي جوړې دی عالم جوړېدل خو ګران کار دی د دې علماء کرامو نه تاسو کې دا خوري لوی خواري ده عالم نشي جوړې دی نو بیا زیارت العالم د عالمانو زیارت کوا د عالمانو خدمت کوا د عالمانو سره مینه کوا محبت کوا تعاون کوا خېګړې کوا د طالب علمانو خدمت کوا د مدرسې خدمت کوا مدرسې سره تعاون کوا دا استاد پر بهترین عمل دی استاد پر عبادت دی یا په خپل عالم جوړ شه یا د دې عالمانو خادم جوړ شه او به پیغمبر علی السلام د جبرائیل علی السلام نه تپوس کوي زما د امت د عالم شان راته بیان کړه نو جبرائیل علی السلام ته فرمایل سراج امتک فی الدنيا والآخرة استاد امت د پر دیوا لاټین هدایت رڼا په دنیا آخرت کې دا عالم دی توبا لمن عرفهم واحبهم په مقدس مکی او خيار خلق تکړه خلق خوش قسمت خلق هغه دي چې عالمان یو پیژندل دوی سره مینه وکړه دوی سره محبت وکړه دوی سره ناشته وکړه دوی سره خپل ربط او تعلق جوړ کړ والويل لمن انکرهم وابغضهم په مقدس مکی بدترین خلق هغه دي بد قسمت خلق هغه دي چې ټول دنیا یو پیژند عالم یو نه پیژند مدرسې یو نه پیژند او د عالمانو سره بغض دعوت وکړه دا بد قسمت خلق دي دا بدترین خلق دي هر عالم به د خپل سر تاج ګڼو مدرسه به د هدایت مرکز ګڼو او دا د مدرسې طالب علمان دا جنتیان به ګڼو دا د جنت توتیان دي د دوی دعاګانې قبلي د دوی خدمت کوي